السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچره تاسو چاته قرض پیسې ورکړي وي او واپس درلنه درکړي نو دا درې ذکرونه تاسو شروع کوي کنه ان شاء الله د دغه کا زړه به الله تعالی نرم کی او دا پیسې به تاسو ته واپس درکړي. په دې درې ذکرونو کې اول نمبر ذکر دا دی کنه چې تاسو استغفار ډېر وای استغفر الله چې دا تاسو نسونه هم کې دی شي دا ډېر وای کم از کم ورس کې یو سل پیری خامخا دا تاسو وای. یو دا شو. دویم نمبر ذکر دا چې تاسو وای یا باستو د الله تعالی نوم دی یا باستو دا چې در نسونم کې دی شي ډېر وای خو کم از کم په ورس کې یو سل پیری دا تاسو خامخا وای. صحیح شو. دو ذکرونه شول. دریم نمبر دا حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا تاسو ډېر وای چې سونه درنه کېدی شي دا تاسو ډېر وای کم از کم پورس کې وسل پیری دا تاسو خامخا وای کدی نه زیاتی ډیره به بهتري. دا درې ذکرونه تاسو جاری ساتئ استغفر الله او یا باستو او حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا درې ولا تاسو جاری ساتئ. نو که تاسو چاته قرض پیسې ورکړي وي یا تاسو چا سره پیسې ګیرې شوي دي تاسو سره کار کړی دی او واپس د لوز دا پیسې نه درکوي نو ان شاء الله زر تر زر به تاسو دا پیسې واپس کی که قرضه مو په چا باندې پاتې دا قرضه به در واپس کی او که څه وسره تاسو پیسې ګیرې شوي دي اب ان شاء الله تاسو ته در واپس کی. صحیح شو. نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې هغه هم د دې نه فائدہ واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله آباد ساتم. دعاګانې کوي دعاګانې وکړو. الله پامان. کچره تاسو چاته قرض پیسې ورکړي دي او دای تاسو له واپس نه درکړي دا درې ذکرونه تاسو جاری وساتئ کنه ان شاء الله تاسو ته بس تاسو د پیسې زر تر زر در واپس کی. په دې درې ذکرونه کې اول نمبر ذکر استغفر الله تاسو ډېر وای چې سونه تاسو نه کېدی شي دا ډېر وای کم از کم پورس کې وصل پیری تاسو خامخا دا وای. ټیک شو. یو شو. دویم نمبر یا باستو د الله تعالی نوم دی یا باستو دا ډېر تاسو وای دام کم از کم پورس کې وصل پیری تاسو خامخا وای. دریم نمبر ذکر حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا تاسو ډېر وای دام کم از کم ورس کې وصل پیری خامخا وای. دا درې ذکرونه چې تاسو جاری ساتئ کنه نو ان شاء الله دا قرضداری به تاسو ته زر تر زر تاسو دا قرض در واپس کی زړه به الله تعالی نرم کی او تاسو دا پیسې به تاسو ته در واپس کی ان شاء الله. صحیح شو. نو په دې وظیفې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله آباد ساتم. دعاګانې کوي دعاګانې وکړو. الله پامان.